د اطراف مطراف سره لري کومه پوه سي خو نه سمېږي داسې د طیارې بمونه د طیارې له کوم جنه لویږي طیارې بمونه کوم جنه لویږي ما سره طیارې ما په لاس کې دي د تا په لاس کې د بم له کوم جنه غورځوي طیارې پورته اسماني اسمانه اسمان نه غورځوي د طیارې له کوم جنه رالویږي طیارې هغه به تا ته دروغ ښایم مکانه سي کوم جنه راولېږي پوه سي شروع در باندې وکړم ښځه ګزاره کوه چې اوس دلته بمبار ونه کړې دلته کوم پټاو ونه کړې ټیوټیواک خوسې نه کړې چې دلته به د چرې راسي خوږ بم کې که دلته بمبار مه کوه صحیح ده یو روزې ورځ ده شاهین صاحب کوم ګرنیټ دلته خوسې نه کړي چې وروره کار به م خرابه کړي دله کوم گازدار مرمۍ خوشی نکه موږ خراب نکه خدای دې خوار نکه دلته بمبارو نکه ښه زړه چاو دی نصرت نه به پوښتنه وکړو نصرت افغان نه مخکې غني اوس افغان سو نصرت افغان مایک د خلاص که څنګه روجو سره وروره تاسو دا کار به م روزه کې لږ سخته وي نو سلامونه مبین سم محترم تاسو ټولو ته سلامونه زه راځم راسم پر موضوع باندې روزه به پرېږدو سر د خلاص راځم موضوع ته تاسو خو بې له غروره موږ باندې نه موږ د روزې مستحق بولئ نه روزه زموږ مستحق بولئ نه ولې نه مسلمان یې وروره کامره دې که خلاصه چې مسلمان یاست وژنې مو ولې وسړی موږ خو مسلمان یو خو دا 30 کاله چغې درته وو تاسو مې به برسېره وژنې خو باوجود دې چې مسلمانه مې باید ووژل شي خو راځئ موضوع ته به راشو خیر ده ګورئ ستاسو موضوع انتخابات ده ګورئ وایي یوه خبره زه تاسو ته کړمه وایي لیونی چا په خیرات کې نه پرېښو نصرت وروره که دغه کامره دې خلاصه کړې ګوره کامره څه کوي خیر ده زما څېره ټولو سره بلد دی زما له څېرې سره خیر ده خیر که کامره دې خلاصه کړې دغه خبرې که لږ زره داسې نارمل غوندې اوسي کامره چې خلاص ډېر خوند کوي زه په توره شپه کې ناست یم مبین صاحب محترمه بیخي به درته معلوم هم نه شم چرګانو کوټې ته لږ څه ننوتلی بیخي چرګانو کوټه څه کوي ظالمه بیخي د چړیانو کوټه ده غوږ ونیسه هګۍ کوي څه شی کوي هلته خدای دې خوار نه کړه مهرباني موضوع باندې راځم ګورئ وایي لیونی چا په ورا کې نه پرېښودی دول زله ناوې سره په موټر کې مونږ تاسې په دې وطن کې نه پرېږدو تاسې وایه چې ورونه موږ د انتخابات نه منو خبره چېرته بلکل ګوره خبره ده محترمه چې نه دا خبرې ګوره چې ته کوم کې دا خبرې د ضد و نقیض دي ګوره هلته شړنګا بابا چغې وایي چې راسئ دا مایک مو بند که نصرت افغان هلته شړنګا بابا د چغې وهي د تا خبرې ضد او نقیض دي زړه چاو دی ورور مایک مو بند کوي نو د تا خبرې ضد و نقیض دي هغوی چغې وایي چې راسئ موږ نه ورځو مایک مو بند که وروره زړه چاو دی ګورئ محترمه هغوی په یو چوکاټ کې تاسو شور د زړه چاو دی هغوی په یو چوکاټ کې تاسو ته وایي چې ورونو راسئ دې وطن ته په دې وطن کې به سره کینو خو تاسو د زور له لارې څخه غواړئ چې د افغانستان ته دروازې نه راننوځئ موږ دروازې تاسو ته واضح کړي دي تاسو د بامه څخه په موږ باندې راکړئ له بامه څخه بنان افغانستان خلک چاته اجازه نه ورکوي چې له بامه ورباندې راټوکړي غني تاسو ته وایي چې دروازې نه غلطه خبر مه کوه له بام نه امریکایان تاسو راوستل تاسو د مونږ انګړ ته کوز که تاسو د مونږ تقدس په عمل که تاسو د مونږ د خویندو په کوڅه کې ګرنیټ او اسامه لټوه تاسو تقدس د مونږ د انګړ په عمل کړی دا خبرې مه کوئ د تاسو جنرالان دي چې امریکایان جنسي تیری ورسره کوي بیا سپي پې باندې اچوي ویډیو درته واچوم د ثبوت لپاره هغوی خو اوس وځي ګوره مبین صاحب محترمه هغوی خو روان دي خو راځئ موږ تاسو سره پاتې یو کم جنګ سره کوم په ډګر کې یو کم جنګ نه سره کوو انتخابات به نصرت ورور وځي وتلي نه دي وځي یو وتل دي یو وځي دي تر هغو چې وتلي نه وي تاسو به وژل کېږي امریکایان د مای لومړۍ نیټه له طالبانو سره لاسلیک کړی چې وځو به بایډن اعلان وکړه چې نه زه په سپتمبر کې وځم چې کله هم د مای لومړۍ نیټه راځي باید امریکایانو ته یو څه وښودل شي چې دا خاوره زموږ ده هغوی به وځي بیا له موږ سره انتخابات کوي نه یو کار تاسو وکئ تاسو د امریکایانو سره په تړون ډیر خفه وئ تاسو له امریکایانو سره په اوربند باندې
نارې او سورې ویلې چې امریکایان نه وژل انتخابات کېږي. ولې ډار لري ولې ډار لري یا پلان د وډینګ دغه خو د اورېدلې دي اوس خلکو شیرونه لیکلي پلان د وډینګ ګوره خبره ته غواړم خبره اصلي خبره ته غواړم نصرت افغان وخت چې امریکایان له افغانستان نه نوځي او مونږ ورسره ورباند کړی د مای لومړۍ نیټې ته تقریبا 12 ورځې پاتې دي 12 ورځې او 2 ساعته ولې تاسو یو کار تاسو وسوکئ چې ټوله اردو د امریکانو د بیسونو د هغوی له قرارګاګانو د هغوی له سفارت د هغوی له قطاعاتو نه لرې شئ مونږ ته لار راکئ چې مونږ امریکانو ته وښیو چې مونږ افغانان وژنو که صلیبیان وژنو وخت چې ګوره موبیل صاحب محترمانو تاسو افغانستان په 4 ساعت ودرېږه وخت کې زه په ګرین ویلج په شوراب په صحراباد ورځم غلام مزدور نوکر اسکر دی اردو هلته ولاړ وي زه مجبور د دې په خاطر چې ځان ته مخه خلاص کم تا ووژنم زه بله لار نه لرم زه مجبوره چې افغان وژنه وکم ځکه افغان د امریکایي تر مخ ولاړ ده لطفا په خپل عسکرو باندې په خپل جنرالانو باندې یو بل د جنسي تیري نه خلاصئ مونږ ته لار راکئ د افغان وژنې اسباب ختم کئ پرېږدئ مونږ د امریکانو بیسونو ته چې د امریکانو په بیسونو کې زمونږ غازیان د تکبیر ملکوتي اوازونه شروع کړي او په امریکانو باندې قصابي شروع کړي وخت چې ته د امریکانو تر مخ سپر جوړېږې ته زمونږ نه امریکایان ژوندي باسې ته په خپله د هغوی په مخ کې ودرېږې زه بیا څنګه کولی شم چې امریکایان ووژنم تاسو لطفا مهرباني وکئ د مای په لومړۍ نیټې د امریکا د سفارت په شمول باندې ټول تاسیسات ټول بیسونه او ټول قطاعات د امریکانو پرېږدئ چې طالب او امریکان سره جګړه وکړي د امریکانو د لاس خلاص 2000 15000 10,000 فوج د 20,000 د نور راولي تاسو ماموس جنرال صاحب شته جنرال صاحب او یما ښه ده زنګونه وهي چې دغه بلاک کمه شایسته بیا دلته ودرېږه چې زنګ راځي قطع کوه چې غږ به در باندې وکړه بیا یې قطع کړه څه سو ته د امریکانو د بیس تر مخ ولاړې ما ته وایه چې جګړه بین الافغاني ده وخت راکه دغه ځوانان زما غږ واوري زما خبرې واوري وخت راکه ګوره ته چې دومره د جنګ شوقي ولې امریکایانو ته خو تاسو امریکایانو سره خو دغه د 20 کاله کېږي چې جګړه کومه که نه ولې ونغره ته او چکچکي ته خو ما پرېږده ګوره یوه جنۍ چې له کراچۍ له بندر څخه یې جنۍ بنۍ پرېږده لیونی هر کې د رولاغني غمه که موضوع انتخابات د ګوره یوې جنۍ ته تاسو افغانستان خوشي کړ ته چې دومره د جنګ شوقي یو په هغه وخت کې ولې وتښتېدې پاکستان ته 2 کاله وروسته دې بیا تشکیلات را منظم کړ پاکستان در منظم کړ دې خواته رالې ولې دې په هغه وخت کې جګړه نه کوله دلته د افغانستان په 4 ساعته کې ور تسلیم کړ هغه وخت کې ستا غیرت چیرته و ته چې افغان وژنه نه کوې په هغه وخت کې به د امریکایي وژنه کړې وه که نه نه په هغه وخت کې ته چیرې ورکولې چغې مه وهه د لوده بچیه چغې مه وهه شرمېږم نه غلام او مزدوره همغه امریکایي جنۍ نه ته مخکې روانې ماینونه دې ورته پاکول د همغه امریکایي جنۍ د پرون په جنرال باندې 3 سپي خېژولې دي همغه امریکایي جنۍ د ما کور ته راوستی ده شرمېږم نه چې ته ماته دا خبره کوې د امریکایانو ګلټیر او ماینپال سپی د له ځان نه جوړ کړی ده په کومو سترګو ته غږېږې
هغه طالب چې د امریکا امپراتوري نسکوره کړله، هغه طالب چې امریکا یې خبرو ته مجبوره کړله، هغه طالب چې د امریکا دبدبه یې له خاورو سره خاورې کړله، هغه طالب چې غني ورته د تروریست خطاب کوه، نن ورته د انتخاباتو زارۍ کوئ. دا د جهاد برکتو، دا د طالب د فداکارۍ برکتو، دا د طالب د سرښندنو برکتو. او هیڅکله به مونږ تر هغو پورې ټوپک کېنږدو چې په تاسو مو شرعي نظام نه وي منلی. خپلې لاړې په خپل مخ باندې توکیې بې ضمیره چغې مه وهه. کنځلې ولې کوې د اوسه بې غیرته د شغال بچی خو پلار مو غل ده، د همدغه شړونګا نیکه دې هم غل ده. په خپله په ترکیې کې چکچک چلی. ته خدای قسم وکړه نصرت افغانه چې د افغان پوځ په لیکو کې امریکایانو تا سره تجاوز نه ده کړی، جنسي تیری نه ده در باندې کړی. دا اوس د علاج دپاره ترکیې ته نه یې تللی، خو موږ دې چې حیا ساتو خو بیا ته هم لږ زره ګزاره کوه. موږ شرمېږو د افغانانو د تندي داغ شولی، سبا به موږ چاته سترګې نه لرو. د اردو په جنرالانو باندې سپي خېجولي دي. په کومو سترګو تاسو دلته غږېږئ؟ واچوه ویډیو شاهین صاحب. سمه ده جنرال صاحب. دغه یو شی وایم چې په جنرال د ترکیې نه دونه تجاوز کړی په یو ډګروال، په یو سایمن صاحب، په عسکر بود سالي په عسکر باید سالي و. دغه د ترکیې ځوان، ترکیې څخه مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه. دا دواړه په ترکیه کې دغه ده. په خدای دا ځوانان در پسې لیږم چې بڼه کې دې در باندې وباسي. ګوره سلامونه جنرال مبین صاحب. وعلیکم سلام. دغه ځوانان ټول د غني بابا عسکر دي. ګوره دغه ځوان ودرېږه اوس به لعنت یې په غني باندې، لعنت یې په غني باندې سره تا وجدانه بچی دغلته جای د پسې وارسئ راوینیسئ. ادرس دې راکړي. ګوره غني بابا خو خیر غلی سلیوانه دغه د غني مبین بابا صاحب څه ترکیې ستړی مه زمونږ عسکر څه کوي؟ د ملا سلام ځای پرتوګ له مبین صاحب جوړې طبیعت سلام. شکر د الحمدلله مهرباني وکړه. مبین صاحب ولا ښه موضوع دې انتخاب کړې ده. یقین وکړه دومره ښه موضوع ده. دوی هېڅکله خپل نوم باندې نه شرمېږي. که دوی شرمېدلی ولا کوي دغه نوم یاد کړی وي. دوی د شانه په نامه هېڅ هم نه پېژني. دوی دغه بې وجدانه خلک دي دغه ټول. بې عقل خلک دي. دغه سړی په ترکیې کې دا زیاد راز درته لیږم ښه وار بسې سار به تې پرېږدئ په هغه جي کې به یې کېږدئ چې کوم جي کې منع ده. هغه خو درته یاد ده که نه؟ بالکل راته یاد ده مبین صاحب. ټلېګرام څخه دا څه شیان دي چېرته د سپی په کوډه ننوتلي ولا که ځان ښودلی ستراسي فیسبوک کې ډوزې ولې لګیا یې دلته. په خدای دغه د همدقسې ده. اوس دا ویډیو ورته واچوه شاهین صاحب. بس مبین صاحب ګوره دومره مینهوال د ترکیه کې اوسېږي ټول لګیا دي. مبین صاحب الله مو قدر وکړه ژوندي اوسېږئ. ټولو ته مې سلامونه وایه. تاسو د افغانستان سرمایه یاستئ وروره. وعلیکم سلام مبین صاحب. دغه شعر درته ډالۍ وایي سپوږمۍ ولاړه ده د ستورو په کیسه کې نه یم، بېتا دې نه شمه د نورو په کیسه کې نه یم، سرزوری نه یم په سرزور شریعت، سرزوری نه یم په سرزور شریعت منمه، د جمهوریت په لنډغرو امارت منمه. زنده باد مبین جان تل د سرلوړی افغانستان اسلامي امارت زنده باد. شعر اوله کړۍ یې ورته بیا ووایه. وایي سپوږمۍ ولاړه ده د ستورو په کیسه کې نه یم. مبین صاحب وایي سپوږمۍ ولاړه ده د ستورو په کیسه کې نه یم، بېتا دې نه شمه د نورو په کیسه کې نه یم. بیا بس مبین صاحب دو ځله درېیم ځله چې غلط نو سره افغانۍ کښته ترې جوړ نه شي. هغه امارت سرزور امارت هغه ووایه که نه. وایي تا دې خدای بیخ شین نه کړي. وایي سرزوره نه یم په سرزور شریعت منمه، د جمهوریت په لنډغرو امارات منمه، د جمهوریت په لنډغرو مبین جان منمه. زنده باد. ای د نر بچی ماشاءالله. ورکوه شاهین د ملا سلام ځای په پرتوګ باندې برسه سپی برسه. مبین صاحب سپی جنایت کوي چې دا اوس هم تاسو د احوال نه لرئ. یوه پټه دوسیه افشا شوې چې اووه امریکایي جنایتکارو پوځیانو او 3 سپیو په یو جنرال جنسي تیری کړی.
د دې موضوع نه د افغانستان سیاسي ادارې په افغاني جنرال او دا مسله له بده مرغه چې موږ ته هم راورسېده په دې جریان کې د ملي شورا یو شمېر کمیسیونونه او غړي چې په جریان کې دي د عدلي او قضایي ادارې جریان کې دي ویل کېږي چې یو د دغه امریکایانو نه نیول شوی او نور یا فراري دي او یا پټ کړی شوي دي دا جنایات هېڅکله نه افغانانو ته نه افغان څه بیا عقل سړی د شاهین صاحب وایاوي نیول سوی ده ته باید دا جنسي تیری په زوره کړی دا خو په خپله رضا باندې دوی دا کار کړی ده نو په رضا سلا سوی ده دا خو په دیموکراسۍ کې څه جرم نه ده رضا سلا مبین صاحب دغه کارو دوی نه شرمېږي مبین صاحب دغه کارو دوی نه شرمېږي دغه دوی ویاړ ځان ته ویاړ بولي د ملا سلام ضعیف په باره کې یو وضاحت زه کوم چې نه تنها ملا سلام ضعیف بلکې ډېر بندیان امریکایانو بربند کړل کمیس او پرتوګي ته وویسته دی نه سترګې نه پټول کېږي دا یو تریخ حقیقت ده دا د افغانانو د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره شوي او دا له یو اسیر سره شوي دي له یو اسیر سره هر رقم چلند چې ته وغواړې تی کولی شي دا بیا د بندي دپاره پیغور نه ده دا د هغه چا دپاره ده چې څوک دا جرم ترسره کوي دا د یوه خبره پیغور هغه ده چې امریکایي جنرال د اردو جنرال سره امریکایان په داسې حالت